د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې په جنازه باندې اووه تکبیرونه ویل څنګه دي؟ الجواب د ډېرو مسلو نه موږ خبر نه یو ځکه موږ ته ناشنا ښکاري او هغه نقصان په موږ کې نقصان په هغه بیانولو والا کې نه وي. اکثر دا بعض وي نوي مسلې بیانوي موږ خو چې نه دي اورېدلي نو دا د هغه کمی دی که ستا کمی دی؟ دا خو ستا کمی دی چې تا سره دې علم نه و او د دغه سړي شکریه ادا کړه کوم چې بیان زموږ دا ذهن جوړ شوی دی چې کومه مسله موږ نه اورېدلي یا به نه په شریعت کې به نه کومه مسله زموږ پلار نه ذکر کړې او سابیاق صاحب نه ذکر کړې او مفتي صاحب د کلي نه ذکر کړي و دا مسله په شریعت کې نه نو دا خبره د ساتي اگر که دا مقام د تفصیل نه دی دې تفصیل موږ د بلوغ المرام په درسونو کې کړی دی جنازې مسایل چې موږ بیانول چې غالبا دا دي چې رسول الله وسلم په جنازو باندې څلور تکبیرونه ویلي دا د رسول وسلم غالبا طریقه ده او اکثر طریقه د رسول وسلم هغه دا ده کومه چې عامه طریقه من کو څلور تکبیرونه وایي اولنی تکبیر نه بعد سوره فاتحه کو سره سورت وی ویلی شي بعض حدیثونه کې اوس دا ثابت دي سوره فاتحه نه بعد یو سورت وایي مختصر دویم تکبیر نه بعد پر رسول وسلم باندې درود دریم تکبیر نه بعد دعا او څلورم تکبیر نه بعد به سلام ګرځول دي ضرور تپوس کوي چې اووه تکبیرونه ثابت دي او که نه نو دا یې ساتئ چې په جنازه باندې څلور تکبیرونه د اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم پنځه ثابت دي شپږ ثابت دي اووه ثابت دي د نهو پورې ثابت دي په صحیح روایاتو کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام طبراني م راوړی نورو کتابونو کې هم شته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى على قتل احد رسول صلی الله علیه وسلم د احد په شهیدانو باندې مونځ کړه فكبر عليهم 9 نو بعضو باندې څو تکبیرونه ویلي 9 تکبیرونه ویلي په بعضو باندې 7 و تکبیرونه دین هغه ضرور دغه سوال چې دی دغه جواب دی کړي 4 سلوري ویلي دي حتى لحق بالله چې چې لاړه د الله سره ملاو شي نو وفات شو نو کله رسول صلی الله علیه وسلم نه ویلي کله وویلي دي کله وی سلور ویلي او په صحیح مسلم کې دا روایت ته چې زید رضی الله عنه كان زید يكبر على الجنائز 4 هغه په جنازه باندې سلور تکبیرونه ویل دا د رسول صلی الله علیه وسلم عامه طریقه وانه كبر على جنازه 5 او په جنازه باندې څو تکبیرونه وی 5 فسئل چای ته پوښتنه چې نو خو ته نه کار وکړو ورته وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبرها رسول صلی الله علیه وسلم کړي دا په صحیح مسلم کې دا روایت دی د شان علی رضی الله عنه ثابت دي چې هغه شپږ تکبیرونه ویلي نو حاصل دا شو چې غالبا طریقه څه ده سلور او بیا د نهو پورې جایز دي او په دې کې خیر دی ټول خیر پکې پروت دی سړي زیات کړو سي چلو شو خو صرف په دې باندې رد کول چې زمونږ مولیانو نه دي بیان کړي دا اوس خبره نه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کړي دي که نه دغه اهمه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي او که نه دي کړي نبي صلی الله علیه وسلم چې په دومره تکبیرونو کې وایي بس مسله ته اوس یاده که نه ده دعاګانې به وواړي څلورم تکبیر وي بیا دعاګانې پنځم وي دعاګانې شپږم وي دعاګانې یعنې خیر پکې پروت دی دعاګانې سړی کله نه کله عامه طریقه دا جوړه کړه چې څلور تکبیرونه ووایه یو کس داسې راغی چې د هغې و مقام مثال کې مسلمانانو په منځ کې یا ته خلکو ته ښیې چې دا هم د رسول صلی طریقه ده 5 تکبیره ووایه 6 ووایه 7 ووایه 9 ووایه ټول ثابت دي والله اعلم